شاه اسماعیل شهید رحمه الله دا د مو په علماو کې ډیر لوی عالم تیر شوی ده، ډیر لوی دی الله ولی تیر شوی ده. وخت کې دوره برکت وو چې مزدګار المنځنه بعد به قرآن شروع کو، مخوم اذانه ته به ټول قرآن ختم کو. مزدګار او د مخوم په منځ کې څوره المختصر واخوي، څوره لږ واخوي، دی به مزدګار نه مخوم راسه ټول قرآن ختم کولو. نه واورېځې نظام الدین کې دی باندې اعتراض شوی ته دا څنګه قرآن ختم کوي؟ دی امیانو ته قرآن ختم کړه ده، حافظون ورته راټول کې دا د حافظونو په مخ کې مزدګار نه مخوم راسي قرآن ختم کی. نشاه اسماعیل شهید رحمه الله ته څه کله ویلو چې موږ ته حافظون رجمه کوو، د حافظونو په مخ کې الحمدلله والناس راسي قرآن تیر کا به تو مومنو. نه د شاه اسماعیل شهید رحمه الله ته فرمایلو چې د نظام الدین څوره حافظون دي دا ټول مترجمه کې زبد حافظون په مخ کې الحمدلله والناس راسي ټول قرآن د تیر. نو ټول حافظون په مرکز کې په مسجد کې رجامه شولو، نو څنګه مزدګار المنځ سلام وولو، سلام نه بعدي اعوذ بالله بسم الله تیرکا د شاه اسماعیل شهید رحمه الله الحمدلله قرآن شروع کو، مخوم اذانه ته و ناس ته ورسولو، ټول قرآن مزدګار نه مخوم راسي ختم. وخت کې وته الله دوره برکت شولو، دوره لوی ولی والله سړایو. دی شاه اسماعیل شهید رحمه الله منبر باندې جمعې بیان کولو، نو یو عیسائی ورته چک شولو، اے شاه اسماعیل شهید، اے شاه اسماعیله نعوذ بالله. څه یې وته عیسائی ورته خلکو په مخ کې یې ته تو مور پلار نه صحیح نه پیدا، تو خپل مول پلار نه ته نه پیدا شوه، یعنی غلط پیدا وي. اوس ګوره یو سړی منبر باندې نوس وي بیان کوي، ته ورته خلکو مخکې دا خبره وکړي چې ته مور پلار نه صحیح نه پیدا وي، هغه په زړه به څه تېرېږي؟ نو شاه اسماعیل شهید رحمه الله ته څنګه دا خبره وکړه چې تو مور پلار ټیک نه و، بس شاه اسماعیل شهید رحمه الله نه قربان شو. او ته څه یې زه کله بیان ختم که المنځ وشي المنځنه بعد به زه تو خپل علاقې ته بوځه چې د مور او د پلار په نکاح کې کوم ګواهان موجود وو هغو ګواهانو نه به پوښتنه وکړو چې د مور پلار نکاح ټیک شوی ده که غلط شوی ده. کله لمونځ شوی ده مسجد نه عیسائی سره وتله ده، نو عیسائی نه پوښتنه کوي چې زه تو خپل کلي ته بیایم ګواهانو سره د ملواو چې مور پلار نکاح څنګه شوی ده، زه صحیح بچا یم که صحیح نه یم. نو عیسائی ورته بزور کیږي چې اے شاه اسماعیله مو ته پاتې چې ته مور پلار نه صحیح پیدا وي، ته حلالي بچای، ته لوی سړی، خو مو د تو د خلکو په مخ کې کردار کتلو، مو د تو د خلکو په مخ کې اخلاق کتلو چې ته خلکو په مخ کې مو سره څنګه رویه ساتې، ته خلکو په مخ کې مو سره څنګه اخلاقو سره ملاویږي. تو اخلاق مو د خلکو په مخ کې وکتلو. اے اسماعیله مو ته بیعت وکړه زه اسلام راوړم. نو شاه اسماعیل شهید رحمه الله عیسائی به زور کې مسلمان کو، اسلام ته داخل کو، کلمه یې ورسره ویله. عیسائی ته پاته وه چې ته ټیک سړی که تو اخلاق مه کتلو، تو کردار مه کتلو چې ته مو سره خلکو په مخ کې څه معامله کوي، زیاړې خیرې راته کوي او که نه صبر برداشت کوي. دا شاه اسماعیل شهید رحمه الله ګوره قبر په بالاکوټ کې ده، بالاکوټ په شهر کې ده، ډېر لوی ولی الله سړی و. یو سیک و هغه د پیغمبر په شان کې ګستاخي وکړه، سیک ګوره ګستاخي کړې وه. نو شاه اسماعیل شهید رحمه الله نه څټنه سار والو، سار یې نه و صرف تنې وه. د شاه اسماعیل شهید رحمه الله تنه روانه وه، سیک نه یې سار ووالو مغزې کې یې پرې بسلو. شاه اسماعیل سار نه و صرف تنې وه، تنې روانه وه مزال یې کولو، سیک نه یې کله سار ووالو هغه نه بعد شاه اسماعیل شهید رحمه الله شهید شول. دیوبند علماو ډېرې قربانۍ وکړي، د دیوبند علماو ډېر تکلیفونه برداشت کو. الله رب العزت د هغو د واجې نه د دین کچا په خو کور ته الله راورسول.